تاسو ته دا وخت یو هم خبر درکو د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمې کوز جنوبي وزیرستان په ډسټرک هډ کوارټر هسپتال وانه کې د سہولتونو کمی په وجه باندې یو تن مړ شوی دی. د دغه تن رشته دارو احتجاج کړی دی او الزام یې لګولی دی چې دغه تن په هسپتال کې دننه مړ شوی دی چې وجه یې په هسپتال کې د سہولتونو کمې ښودلی دی هغوی. خو بل اړخ ته د هسپتال انتظامیې له لوري په دې اړه باندې بیا بیان جاري شوی دی چې پکې ویل شوي دي چې دغه تن مرګ چې دی نو هغه په هسپتال کې نه دی شوی بلکې د یو نجي هسپتال نه د جنوبي وزیرستان وانه ډسټرک هډ کوارټر هسپتال ته د منتقلۍ په دوران باندې په لاره کې دغه تن ساه ورکړې ده. بل اړخ ته د صوبایي حکومت صحت محکمې لخوا په دې اړه د پلټنو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې شوې ده. د صحت محکمې لخوا په دې اړه باندې نوټیفیکیشن جاري شوی دی چې پکې په 2 ورځو کې دننه د دغه پیښې د ریپورټ جاري کولو حکم شوی دی. د نورو معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.